ویل یو داسې پسمان د کوکنریو لکه دا مجغ به دا کوس په خوله کې نیولی موږ اندړ وایي په سپۍ کې بند وایي پلار یې پرې ورسې پرېږده وایي خو دا مې نه پرېږدي وایي تر سپین یې ونیسه چې وټوخېږي در غورځوي وایي ګل علاقه تا نه وایي خو ولې نه دا چل یې څنګه نو د کنداریانو مضمون پاته دا خو ما د مجاجو کیسه مجاجو مات شو کېنه دلته ته دله سکنځاوي کوې دی کېنه اوس د کنداریانو فرمایش ته ګوره سمات یې راکوي دغه جنراله ته وایي جمله صاحب نورې سر څوک ولې کوي د کنداریانو کوي د کټوایزیانو کوي د اندړو کوي د خروټ کوي خو یو اواز به وایي چې تاسې غزنیچان له کندهاره ناوې وړه وایي جنرال صاحب په موټر کې 3000 نفر ناست دي خو کنزاده خو کنداریان تاواني کېږي کنداریانو جمله صاحب ځاني لکه احتمال خدای غږ وایي ته خو مېلمه یې د موږ د سترګو تور یې همېش کندهار ته راځې موږ په ماپلو کې خپله ونډه اخلې تا څوک خفه کېږي ته په اناد نه غږېږي مالکه که خفه کېداست بیا به ګورنرګیله له جنرال صاحبه کوئ وایي نه خفه کېږو هغه د امام رضاده ښځه موږ له کندهار راوړه چې کندهاریانې ښځې دي موږ ښځو ته آواز وایي موږ کندهاري یو خپل بړنګې بشرنګه وو موږ غزنیچۍ نه یو چې به پچې ټوله وو موږ کندهاریانې د موږ والو له دې خوا آواز کوله موږ غزنیچۍ یو خپل بړنګې بشرنګه وو موږ کندهاریان نه یو چې د کوس په ځای به کونې ورکوو نو د چمن خلکو چکچک وکړو کندهاریانو بده ولګېد دومره آوازونه یې ویل تاسې چکچک ونه کړه د کندهاریان چې تاواني تاسې چکچک وکړو ولې جنجال کابه جوړ کړی و زموږ په چای کې بیا یې ونایي ودېده نوره ښځه آواز ورته وایي اول بېګا به دې نرۍ نرۍ زړی دویم بېګا به دې د تورپیکي غذایې دریم بېګا به دې نو دوه پیکې پاوه یو بله ناوې ودېدا دې وایي نالۍ ورته جوړه ناوې ته خو طبعا نالۍ جوړوي خو هر چېرته موږ تاسې دستور و رواج اتېر زوی ته راځه نالۍ پرېږده دې ورته لنډه خو نه ده یا درازه خو نه هغسې پې پرېوتلې وه لنډه وه وایي ناوې ورته وایي ادې دا خو لنډه ده وایي ادې ورته وایي خیر زوی دې په کوه غځېدو ته به دې پرېنځي خو پاته وایي چې پکې په سر ګرځي کټوازی وایي د خسر کله چې غلبازو ته څو پښه خلاص بیا کوټه یې واده نو د خوا کې د خسر جای په دهلیز په کوټه کې دی دی په دهلیز کې د ناوې د زوم راچول خو دا ناوې کوچنۍ دا خوښ که یا خوښ که کټوازی وایي ښځې ته وایي لرګی راکړه چې که یې مړه کړه د په مور یې ومړه هغې اوس لرګی ورکړی ته وایي نجلۍ اخ کړه ده وایي لرګی واچوی ښځې چې ولې وایي اوس خو پې ولاړ زیادغی دا د اخر د موږ مولوي شرطه صاحب ته مولوي حاکم نومېد تخلص یې شرطه و چا ورته ویل وایي مولوي صاحب زوم چې د خسر کره دي سیاره کمره وایي سپی نه ورته غاپي دا څه تاثیر ده وایي سپی خو پوهېږي چې دی غودو ته راغلی نو چې ته ځان پېښې خوا بې په انګړو کې زما کیسې واچوئ کیسې څنګه وې ښه چې ما په تا کې تا په ما کې دا څه شی ویلی سئ سترګې دي که ما په تا کې تا په ما ښه لوندې درنینې باسم وچې د چلوه کاږم دا څه شی وایي دا سلایي ده چلنده په رجلو مسین لغې خو خرنجي په وچه ده ښه وله په سرخیلو کې ونیم د ګوتاخیلو مړه کړم نو کاخیلو دا څه شی وایي دا سپږه تور د کارګنه دا الوځي مرغنه دا څه وایي دا غوزاڼه د مرداري وسکي تاسې ګونګټ کولی کېږي غوزاڼه صحیح ده نو دا کیسې دا زوم ته بیا دا کیسې ورچولې کلي پیلې به ټولې پرې پلانې خېلو زوم راغلی سي دا کیسې جوابولی سي هوښیار ده که بیا
نو دی دا ټولې جوابوي دا شوی بله ورې وایي پیغله ورته وایي ډېره شوخه پیغله چې یو دي لونګین دوه دي لا نورې دي وایي دور سور دي سنکای څنډې یې توري دغه یې وایي جواب یو بل زوم ته وایي خواهش وایي ستی مخ کار نه راځي بر سورغلی ده وایي باد پرېږدو وایي دا یې زه راغلی ورې زه ډېر ګپ وکړم نو د 1 بجې ناست یم تر 1 بجې څوک خندلی شي خو ته به دې چې فشار راشي که نه په تاسو یې فشار د 1 بجې خو د ډېرې جالبې کیسې راپېښ دي ځوانان داسې خاندي یو ځای کې واده په ډېره غټه خوله یې وه یو ټوکي ورته وایه امیرخانه وایه وایي دا کوچنیانې کانس بیا مند و خوند و خندول داسې پرې توګه چیرې وو چیرې وو چیرې تا بیا وایي داسې کول چیرې وو ډېره غټه خوله وه په شفاخانه کې وایي سیمینار وایي ډاکټرانو د ډاکټرانو سیمینار ده وایي ډاکټر ویل چې هغه کوم درد د استعمار خطر جنې احساسي وایي ویې ښځې ورته ډاکټر صاحب هغه د لنګوال درد د استعمار خطر ورسره یې وایي ملا ورته پولیس خورکۍ تا نو په خوټو کې لغته نه ده خوړه هغه د لنګوال خطر ډېره زموږ انګړ وایي په کابل کې رارۍ ده پښې ازاد دي دیوه په خط ته دي درې ډاکټرانې وایي له ښاره روان یو ډاکټر وایي اوس دا موثر ده چې ازاد بل ویل سیاست شوره ده دا درېیمه چې په دا بلاګۍ کې دا نه نظرونه خو مختلف ساتي چې په ده پسې ور وچت له ده به پوښتنه وکړي موږ تاسو په تشخیص باندې کوم یو ښه نظر وکړو اندر پسې راوړي چې کاکا موږ ډاکټران تاسې ازاد دی مال شوره ده دغه چې موثر لري دا بل چې دا بلاګۍ کې دا نه اندر وایي داسې یو ملاکه ډاکټر یاست ما هم تشخیص غلط ما سکول باد راغلی هغه چې مې خوش کړو اوس مې غول کړي پرتوګ مې چې تر وجه یې ځان بله دا ډاکټران خو را کم غوازیان وایي سره ناست وایي ویل د انسانانو څو رقمې د سپین ږیري سره ناست وایي بل وایي ستا بیا مه ډېره وه 3 رقمه دي وایي ښه نو کوم دي وایي خو یو کافران دي یو مسلمانان دي یو دا موږ تاسو دین مامډه مې کاوه په کابل کې چې وایي په کلندار کې وایي ښځې غږ ورپسې دین ماما جانه ادي ما زوی خو را سنت وایي ښه ده ورې سورغلی د هلک انا هم ناسته ده ادي هم د مامۍ هم ناسته دوی د سنتي سامان راښکلی وایي انار ته راوړاندې دین ماما جانه جوړوي خو یې د نیکۍ ډېر ښه و هغسې که دي وایي ادي ورته وایي زوی د ما د واک پېدېدی دین محمد یا نه ماما نه د پلار یې ښه و هغسې مامۍ ورته وایي دین ماما جان د یوې ماما نه د ماما یې ښه و د دې منځ کې اختلاف راغی دین محمد وایي ګرډه ورته خلاص کړه چې یو رقم خو له ما سره هم د تاسو دغه وګورئ یو بل هلک یې وایي په اندړو کې وایي دي ورته ټول هلکان سنت کتاب سنت کلوی ځوان وایي یا دې بیا لنډېږي زه نه سوم هغې سره ډېر خو نه پرې کوي خلاص که ګڼه دغه لیلمبه پټ یې پرې کوي هغه دې لاس و هغه شخصه وایي وایي دې که ځان پېغی نو بیا نه زه دا بیاکاره کیسې کوم دا مجردان بیا داسې کوي ښه چې څه